کابل کې د پولي تخنیک پوهنتون مخې ته چاودنه شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي له چاودنې وروسته دغلته د سپکو او درنو وسلو ډزې هم روانې دي. د چاودنې د سیمې سره نږدې د لویې جرګې په خیمه کې د طالبانو له لوري د سلګونه دیني عالمانو لویه غونډه هم روانه ده. لا معلومه نه ده چې چاودنې او ډزو د غونډې ګډونوالو ته کوم زیان رسولی دی او که نه. د دغه غونډې لپاره له تیرو څو ورځو راپدې خوا په همدې سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. له تیرو 2 ورځو راهیسې د لویې جرګې د خیمې شاوخوا سړکونه د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلي دي او د طالبانو وسلوالو دغلته امنیتي پوستې زیاتې کړي دي. د نن ورځې د پیښې په اړه لا تر دې دمه د طالبانو امنیتي بنسټونو څه نه دي ویلي. د نیوز پریشن لیدونکو له موږ سره پاتې شئ. که په دې اړه وروستي جزئیات راغلل نو موږ به یې له تاسو سره شریک کړو. تر بیا ښې چارې لوی علامه مال شه.